الله پاک اسمان ته وایي او ځمکې ته وایي او غرونو ته وایي چې یو ذمہداري در کوم دا به پوره کوې که پوره کړه نو جنت او که پوره نه کړه نو دوزخ نو الله چې په ذمہداري اچوي نو د هغې طاقت به ورکوي ابا هغه ذمہداري وي چې هغه دا درې واړه پوره کولی شي هغه څه ذمہداري ده هغه الله ته پته ده چې څه شی فابین ان یحملنها هغې وی الله دا کار نشو کولی موږ نشو پوره کولی دغه ذمہداري ولې پته نه لګي که پوره نه کړو نو ستا د عذاب سره خو څه شی سم نه دی بیا بس دغسې ښیو چې دا څنګه دې پیدا کړي او چې دا کومه ډیوټي دې راته حواله کړې ده بس دغه کافي ده خدای د دې نه زیاته بله ذمہداري نشو پوره کولی اسمان دا ذمہداري ده چې یو چت دی او بغیر د ستنو ټینګ دی بس دا کافي ده الله د ځمکې خپلې ذمہدارۍ دي چې زه به دا بوټې زرغونومه اوبه به جذب کومه او دا د ځمکه کې چې کوم صلاحیتونه دي یا په غرونو کې کوم دي بس الله چې دا دې کوم راکړي دي دا کافي دی دا ذمہداري د دې هر څه نه پس بله وه ځکه اسمان جوړ ځمکه پیدا وه غرونه پیدا و نو د اسمان او د ځمکې او د غرونو کې چې الله کوم صفتونه پیدا کړي دي او کوم کار ته علي خو خامخا دی دا د هغې نه علاوه ذمہداري ده هغې به نشو کولی الله په انسان دا ذمہداري ور واچوله انسانه ته مې پیدا کړی تاکہ خپل صفتونه د کتو شته د اورېدو شته د ژبې شته د ګرځېدو شته د هغې نه علاوه یو ذمہداري در باندې اچوم که هغه دې پوره کړه نو جنتونه دی او که دې پوره نه کړه نو عذابونه دي انسان سینه او ډبوله بلکل الله تیار بلکل تیار راواچوه راباندې دا ذمہداري الله وی انه کان ظلوما جهولا ناپوه او بېوقوف او په ځان یې زیاتې او کوسې پوره کولی نشي هغه ذمہداري د الله احکام اورېدل په هغې عمل کول دي هغه ذمہداري د الله کتابونه او په هغې عمل کول دي هغه ذمہداري د الله د پیغمبرانو تابعداري کول دي اوس یې نشي کولی آسان کړم دی ورته الله دا نه چې ګران کړی دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها هر انسان ته هغه ذمہداري الله ورکړې ده چې د هغه په وس کې ده د وس نه بار نه ده د وس لاندې د هغه ذمہداري څوک نشي پوره کولی امانت څه ته وایي امانت دې ته نه وایي یو خو زموږ د پښتنو امانت دی چاله پیسې ورکړي وایي دا به تا سره پرتې وي ماله به بیا راکړې دې ته عربی کې ودیعت وایي دم د ذمہدارۍ لاندې راځي ذمہداري امانت د عربی یو عام لفظ د ذمہدارۍ ته وایي چې چا سره د چا حق دی و هغه حق پوره ورکړي دې ته وایي په سترګو یو ذمہداري ده نو یو مثال در کوم چې ته به په ګناه کې نه استعمالېږي ته به په نیکۍ کې استعمالېږي په ژبې یو ذمہداري ده چې ته به دروغ نه وایې غیبت به نه کوې په رښتیو کې به استعمالېږي په لاسونو خپو یو ذمہداري ده چې ته به ګناه کې نه استعمالېږي ته به په نیکو کې استعمالېږي دا ذمہداري شو په دکاندار یو ذمہداري ده چې د تاله پیسې درکم چې ماله د پلان کې شی راکا نو چې کم زه غواړم هغه به راکې که در سره نه وی نشته 2 نمبر به نه راکې د جاپاني شي په ځای به راله د چین او د پاکستان شی نه راکې ګډې والا شی به نه راکې او که دې راکړه نو دا ذمہداري نه ده دا ګناه ده حضور پاک فرمایي رسول الله مبارک په هر چا ذمہداري ده یو سړی یې لېږلی د زکات عامل او زکات راغون کا اچراغ رسول الله مبارک ورسره احتساب وکړو د احتساب بالکل د پیغمبر د حدیثو نه ثابت دی چې د عمال سره امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب خوده دی چې باب محاسبه العمال چې بادشاہ کم خلق مقرر کړي دي هغوی سره به دا بادشاہ حساب کتاب کوي زمونږ په پاکستان کې شته د احتساب ادارې شته د انټي کرپشن وغیرہ ادارې زمونږ په پاکستان کې شته کاش چې دوی د الله د رضا دپاره صحیح کار کولی اسبب نو
بالکل په حدیث کې دا ثابت ده خو څنګه وا پیغمبر د خپل مرګري سره احتساب کوي امام بخاری باب خدي چراغ وته وی زکات ته وروړو وی راشي حساب کتاب وکا هغه وی دا مې دا د بیت المال زکات ته راغون کړي مې دي وهذا اهدی الیا دا خلق مال په توفه کې را کړي ډاله خلق را کړی دا بس رسول الله مبارک منبر تو خطو غوسه شو وې زبا یو سړی زکات لګم عمل لبلګم چې غراشي نو هغه به وې دا تاسو دې د بیت المال او دا زما دې ماته هدیه ده الله جلس فی بیت ابیه و امه دې بد پلار او د مور په کور کې ناستو چې د طبيعه چا هدیه راوړل او کنه راوړل دا هدیه د صدا وجنه ته ملو شوی دا او چانه به زکات کم غشتي کړي یا برته په زکات کې خشي نه غشته بیکار شی بده غشتي کنه یو فائدہ بده یو سړی ته رسولي زکه ډاله درکړه اسه ډاله ولی درکې او بیا حضور پاک او فرمایل وې کچا یو اوخه د بیت المال غلا کې یو اوخ د قیامت پر ورځ به پدی وګه د پاسه د اوخ سوري او چغه بوي کچا یو غوا یا غوی د بیت المال په مال کې د مسلمانانو غلا کا نو اغوی به پوګي او چغه بوي کچا ګډه چيله غلا کړه ابه پوګي او چغه بوي کچا یو ټوکړه رومال غلا کا ابه د جنډې په شان پوګه باندې رپیږي او ما ته بچغه وي یا محمد یا محمد یا محمد صلی الله علیه وسلم اے پیغمبر بچ میں کا زبوتم چې ولی ما دین نو در رسول اوس بزمم د حکم برارانو په وګو سپراتی غواو میخه خو معمولی شی دی اوخ په بڑا کول خودی داړو سخکاری دی اوس خودی د ګربونو پیسې والی دی وای اغه ملک لوټ ک په خدای قسم غریب خیر تناسته دا دولت به په وګو پرته ظالمانو قومم لوټ ک اے ظالمانو د یتیمانو مالونه مخولل اے ظالمانو د کندو مالونه مخولل اے ظالمانو د ګوډمارانو او د یتیمانانو مال مخولل اے ظالمانو د غریبانو خزو چې په پردو کوڅو کې خدمت کوي دا غوي حقونه مخولل د خدای نو یریږي څکوي مافیا دا چې کم د چینو سٹور والا دی او چینه پټي او غیبی چې خګران شي اوړه پټي او غنم ایګدي چې خګران شي چې دا مسلمان په خغر کما او د دنیا سامان خوندي کوي احتکار کوي ظالمان ظلم کوي چې دا خټ پټ کما پستورونو کې کېدما یو توي مخرسا و بلبل توي دا میلاو دي مخرسا و چینی والا د لسو ملونو چینی بوالی یو کس د نورو لسو ملونو چینی بل والی د شلو می چینی با اغبل والی اب پستورونو کې بند پراتی دا خرس نه کې صبر کوا چې چینی خگران شي بیا بخرسو ظلم دے کنه دے دا خیانت دے مسلمان سره کنه دے کمو جاړو یو چیزی بل داغه ظالم راځي او رسول الله مبارک فرمایي دنه حجاج ابن یوسف ظلم کا ظلم نو شکایت وتاو شو چې ته ظلم کې ته زیات شکایت شو حضرت انس تا وی حجاج ډیر ظلمونه شروع کړی دي وی ما د خپل محبوب پیغمبر نو ورېدلې دي چې زمانہ رو زمانہ لري کېږي زمانہ لري کېږي یو نه پس بل ظالم راځي بل نه پس بل ظالم راځي یو په یو بخي او بل په بل بخي ما تابلو زما یو دوست کاروبار دی وی مولوی صاحب زما یو شریکوال دی او دواره تکوه چې خطاوان نم خدای بچ کی ما دیونه کې وی هغه ته مې غوونه کو بیا مې وته مې ته خو بلا سامان خرڅه نو تاوان د کیمرا دي خامخا بل شل روپے ګټه وی نه کنه وی زه خو ګټه باندې خرڅ کم خو چې بیا علم په هغه پیسو نه کیږي شی عالم لشل روپے ګټه مو کم پکې خو چې بیا زم دکان ته نو هغه پیسو باندې غشي نه کیږي دا غینه پګرانه به علما فخواب بجٹ کی شے گرانے دے الکه بجٹ ته نو شي ګران شو ورشه دارو والا ورشه کنه داروغان چې کوم دکانداران در باندې خرڅي چې نن په 1500 روپے پلتا والے نو چې بیا ور دې نو په 600 والے نو چې بیا ور دې نو په زر والے نو چې بیا ور دې نو په 1500 والے خدای خبر ملک کی حکومت شتاو که نشتا
خدای خبر چې دا حکمران طبقه ظالمان د خدای نه یریږي که نه یریږي، خو چې هغه خلک چې خدای ته په مانځه نه ودرېږي په جومات کې، او هغه خلک چې هغوی له قل هو الله احد صورت نه ورځي، هغه به ستا ملک څه ټیک کړي. موږ هم داسې ښیو، همدې خلکو له موږ ګوټونه ورکوو، همدې خلکو له موږ په جنډې په کورونو لګولې دي، همدې خلکو له موږ منډې تنډې په کوڅو کې شروع کړې دي، د دې خلکو په سر موږ جګړې کوو یو بل سره، د دې خلکو په سر موږ مولیان کنځو، د دې خلکو په سر باندې موږ لګیا یو او یو بل سره دشمنۍ جوړو. خدای ته به د قیامت پر ورځ پیش کېږو ټول. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي کل لحم هر غوښه چې د حرام و نظرغونه شي نبتت من سحت فالنار اولا بها، د دې ځای اور دی بل ځای نه دی. په اربونو نه نو په کربونو نه نو بې شمېره پیسه دې وګټله د خدای ظالمه، بس یې که که نه غریب دې تباه برباد کړه. امانت کم دی، خیانت په هر ځای کې روان دی. دکاندار نه چې ورشي که نه حکومت نه به څه ګیله وکړي، زه حکومت نه ګیله کومه، د حکومت د سرکار نه ګیله کومه، دا بازار کې ټماټر والا سره څه وکړم، دا په ګاډۍ کې خرڅوي، برې خشتې ښودي لاندې څښاپ راځي، هغه الوګانو والا سره څه وکړم، په ګاډۍ کې لګ لګیا دی خرڅوي، برې خشتې ښودي لاندې ټول ګندې ښودي. ګوړې والا سره څه وکړم چې په پور کې چینی ورچوي او رنګ کاټ پکې اچوي، نه اچوي پکې د رنګ دپاره. ما ته یو سړي وي یاره صاحب بانډۍ والا مجبوروي، هغه وایي چې رنګ کاټ هم نه اچولې نو مه راوړه، وی یاره ته وایي چې رنګ کاټ اچوه، او مې منډۍ والا به تا ته وایي چې دوزخ ته به ځې نو زه به دې بچ کوم، تا دوزخ نه بچ کولی شي، ما اچوه سوډه موډه که اچې دې دپاره چې هغه دغه راوچت کړي، خیرې راوچت کړي، صحیح ده رنګ کاټ ولې اچوي. او داسې خلک هم شته د ګوړې خرڅولو والا وی مولوي صاحب زه رنګ کاټ نه اچوم، ما ته پلین خلک ولاړي چې ما باندې ګوړه خرڅوه، زما ګوړه په خپل پټي کې دننه خرڅېږي، منډۍ ته نه ځي، د نورو نه په ښه ریټ خرڅېږي. خو زموږ په خدای یقین نشته چې روزي رسان الله دی. خیانت بالکل ګناه، پردي مال ته سترګې مه کولاوهه، بندې کا او الله نه ویرېږه. دا ووایه چې روزي په دې کې نه ده چې ځکه نن ماله چته یو څو کسان به په ټول پاکستان کې او په ټول ملک کې او په ټول کلي کې چې هغې به سوچه شی خرڅوي، دی ماله سوچه چی پیدا کړی، یو څو کسان به چې هغې سره به دی سوچه مساله پیدا کړی، یو څو کسان به چې هغه به سوچه مساله خرڅوي در باندې. دی که سوچه سرکه پیدا کړی که نه، دا سرکه په څو بوتل دی؟ په 20 روپۍ. وای د نر بچیا په 20 روپۍ د سرکې بوتل، دا د څه نه جوړه شوې ده؟ د انګورو نه. ځکه نه ته د 500 انګور راوړه چې دونه اوبه تې وتي، د 1000 روپو د انګورو نه هم دومره اوبه نه وځي چې دا څومره بوتل تا ډک کړی دی په 20 روپۍ خرڅوې، دا سرکه ده. جمدې کور کمان په څو دی، اوړه کړی په څو دی، زه دې پوره اندازه ده. جمدې ګران دی او اوړه کړی ارزان دی. هلکه په کار خو دا دی چې اوړه کړی ګران دي، ولې په هغې خرچه شوې ده، په هغه میاده شوې دی، نه هغه ارزان دی دا اوړه کړی، او جمدې ګران نو هغې کې مال دی که نه، هغې کې د خښتې مخته اوړه کړي دي که نو دکاندار نه مې زیره اخېسته صاحبه، نو چې رالی راواخېسته نو ما وې دا زیره مه راکړه او مړه هغه خوشبویه راکړه، ما ته وی دا د پرته ده، دا نه خرڅوم پتا او په چیم نه خرڅوم. مې ولې څه لرې ساتلی داسې خوشبویې یې وکړه، مې د خدای ظالمه دا راکړه، وی دا نه پتا خرڅوم نه په بل چا، صرف نمونې له مې ساتلې ده. د خدای ظالمه نمونې له ساتلې نو خرڅه که که نه، وی دا د اسونو او د خرو خاشڼه دی، وی ایسنس یې پیچولی دی، ایسنس دا زیره یا د پشانت خوشبویی که یا پی د پاسا اچولی دی، نو د خرو او د اسونو خاشونه در باندې خرڅوي. لیکن سوچه پیماله پیدا کې کنه وړاندې شو، پخوا به موږ اوبه پکې اچوي، اوبه اچې چانه به مغشتله لکه دی پیو کې خو د اوبه اچولې دي، وی ولې اوبه پلیتې دي څه؟ مې زه خو پې غسل نه کوم او دس نه کوم، خو اوبه خو ما کره کور شته که نه، وی په خدای قسم که ما پکې اوبه اچولې دی، په خدای قسم. یو زنانه وه خدای دې اوس وبخي،
وی ما خدای واکه ما پکې اوبه اچولې دي. نو کور مې وی تاسو وایئ چې اوبو کې پیو کې اوبه دي، هغې قسم وخورئ دا ټیک وی وی دا په پیو کې اوبه نه اچوي، دا په اوبو کې پی اچوي. لاول په بالټي کې اوبه ور واچوي نو د پاسه پې میخله شي. مونږ به هغې پورې خندل پیو کې اوبه پیو کې اوبه پیو کې اوبه پیو کې اوبه. اوس پرېږده وه هغه اوبه خو لا بیا هم پاکې دي، ګناه خدای وکړه خو پاکې دي. اوس خو کیمیکلونه پی جوړوي، لاړ شي او د 50 روپو کیمیکل راوړي او په هغې کې اوبه واچي او خیر ټینګ کي. وي د پلانکي پیسې هم ټینګ دي، مې چې کولمو ته دې ورسي نو پته به راته ولګي. سار چې اودسما دي ته کښېنې د هغه ټینګو پیو پته به راته ولګي، ډرار ده نه وباسي. ټینګ دي ښه ټینګ. هله دا د ډبو پی وایي دا د ډبو دی وایي. نو ما ته چا ویډیو وښوله یا صاحبه ویډیو توبه کور مې وې که د ډبو د پیو نوم هم واخېسته نو ښه به دی. د ډبو پی څومره ښایسته ډبې دي او پلاسټک دی او صاحبه په دوکان کې پرتي او دا څومره ټینګ دي صاحبه او یې کوچ تی وځي د ډبو د هغه پی نه سوچک غوړي تی وځي نو وځي به تی نه د ټول مړه څاروي مړې غواګانې د مړو غواګانو کولمې د هغې لرې پکې ورچوي او دا په دې مشین شاربي او شاربي او شاربي او چې کوم په لارو کوڅو کې مرداري دي هغه ټولې مردارې پکې ورچوي او ډل پکې د اسخا ډلونه پکې ورولي او په مشین میده کوي میده کوي میده کوي او بیا پکې دا نایټریټ خور اچوي دا یوري او نایټریټ خدای چې دا پکې څه چل کوي دا پکې اچوي او بیا هلته پلانټ لګېدلی دی هغه صفا کوي او ښه مزېدار سوچه پیتې بار وځي په ډبو کې اچوي او ستا میلمه راغلی دی چې دودپتي وله پخه که دودپتي پخه که چې سبا وله اینه ټکو سترېږي ټوله بیماری د سره وجې نه دي دا د کینسر بیماری او د اینې بیماری او د کولمو بیماری خو دغه ګندونه خورو که نه وی دې کې غوړي دي غوړي به دی چې مرداره خری پکې اچولې د مردارې خرې کولمې پکې اچولې دي او د مردارې خرې هغه لرې پکې اچولې هاي هاي دا مسلمان به څه وایي دی به وایي ما نن دونه پیسې وګټلې ما نن او یې په هغې حج له ځي په دې پیسو حج له ځمه صاحب عمرې له رمضان کې عمرې له ځمه اعتکاف کومه وایي ستا په خېټه چاړو منډم تا خدای غرق او تباه که مسلمان دی غرق که خوار شي مسلمان دی تباه که عمرې له دی ته په عمره به خلک کېږي نه جي عمرې له ځم او حج له ځم 0 میټر به راځم لکه ګاډی چې د کپنۍ راوباسي که نه 0 میټر به راځم پته به راته ولګي خو چې قبر ته لاړ شي زما والد صاحب د خدای پاک وبخښي هغه کله خوشطبي کوله و چې قبر ته لاړ شي که نه وي دا ښه مضبوط بازوګان او سرخیخ پرې خپې ده ته ښودې دي وي په دې به دې ډبای دا خو دنیا ده پکې ازاد ګرده خیانت ګناه ظلم او نن ټوله دنیا په خیانت روانه ده خفه کېږې ما موږ هم په خیانت روان یو خو چې د چا څومره وستې پسې نښتې دي پکې پمپونو والا ته دی وګوره مړه اصل ته ورشه که نه هغه ته به یې په بوتل کې راله 5 لیټره واچوه دله نه اچوي ولې بوتل کې پته لري دا پیسو باندې به دا خلک څه کوي ما پرون هم طالبانو ته مې په دې پیسو خلک څه کوي دا به خوري که دې کې به تولیک ډکوي نو سملي به پې او که بالغ پسې ډکوي نو سملي به پې نو دې سپېره بچو خو دومره مال ګټلی دی چې د دوی هم کېږي د زامنو بچو یې هم کېږي د نوسو یې هم کېږي د کړوسو یې هم کېږي دا باقي چا له ګټي دا هغه چا له ګټي چې نه به یې دوی ویني نو به هغه ویني او که ورته وایي چې دا غریب دی په ګاونډ کې مونږ د لوږې مړه شو خدای د لوږې مړ کړه خیانتګره ظالمه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیانت ډېر زه به راته یو عجیبه خبره وکړم کله چې رسول الله مبارک هجرت کو د مدینې او د مکې نه وته نو د مکې نه به لا څوک وځي او بیا د دواړو جهان مبارک سردار چې وته د مکې مکرمې هغه مکه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده هغه بیت الله چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی هغه بیت الله چې آدم علیه السلام جوړ کړی دی حجر اسود دی صفا ده مروه ده زمزم دی مقدس ځای دی د پلار نیکه وطن دی او خلقو سې پکې کړی دی
خو د ظالمانو کافرانو د وجې نه چې ظلم د کول د مکې نه وځي غار ثور کې 3 شپې وکړلې دا هجرت واقع به راته یو وخت چته ویم انشاءالله نو چې کله روان شو کنه نو حضرت ابوبکر صدیق وی رسول الله مبارک به مکې ته کتل او اوښ کې قطار روان ما اطیبک من بلد څه خوشبویه ښارې ای مکې څه ښکلې ښارې بار بار به د مکې دیوالونو ته کتل او د مکې غرونو ته به کتل ولې چې مدینې ته ځي 450 کیلومتر مزل دی څه پته لګي چې بیا به راشم او که به رانشم خپل وطن ګران دی صاحب ما اطیبک من بلد څه خوشبویه ښار څه ښکلې ښارې لولا ان قومک اخرجوني ما سکنتو غیرک که ستا قوم زه نه ویستلی نو ما به بل دی جون نه وی تېر ستا قوم مې وباسي بار بار به په شا مکې ته کتل بار بار او چې کله ځي نو د شپې ورغی د بیت الله چابي چې چا سره و عثمان ته وپسې کور ته ورغی وی عثمانه زه روان یم دا وطن پرېږدم بیا پته نه لګي چې را به شم که را به نه شم یو کار وکړه عثمانه یو منت ته کوم یو درخواست ته کوم دا بیت الله راته کولو که داسې ټیم کې خیر دی کولو که چې څوک نه چې د بیت الله ته دننه ورننوځم یو 2 رکعته لمونځ خو پکې څه پته لګي چې بیا مې دا بیت الله نصیب کېږي ډېر په عاجزۍ حضور پاک عثمان ته درخواست عثمان کور ته لاړه ورغی حضور پاک خوشحاله چې ځکه خیري چابي راوړي او بیت الله کولاوی چابي راوویسته او رسول الله مبارک ته دقسې ونیوله وی دا چابي دی چې زه غواړم اوس به یې درته کولاو کوم وردن نه به شي او چې څونه ساعت ته خوښي پکې به یې لیکن نه در کوم او نه درته کولاو دا چابي یو سړی اسې وایي چې نه در کوم یو سړی بانه وکړي چې یار وره زه به یې درته اوس کولاو کوم خو ابوجهل مې ونه ویني یو سړی بانه وکړي چې یاره زه یارېږم د کافرانو نه خفه کېږم سترګې خو څه ناسه حیا لري که یو سړی زه ووایي چې نه کولاوم نه چابي راوړه رسول الله مبارک ته داسې لهره وکړه وته یې وړقوله وایي دا چابي خو نه یې کولاوم چې د پیغمبر مبارک په زړه به دې وخت کې څه تېر شوي حضور پاک به ته څه وایي دقې وخت کې اوس وحی رانغله ته القا وشوه وی عثمانه یو وخت به راشي او زه به تا ته داسې اشاره وکړم چې دا چابي راوړه راځغلی دی یو ټیم به راشي زازاوی په خپل وطن کې د ځای نشته منتونه کې د چابې او دونه غټې غټې دعوې کې حضور پاک ته روان شو الله پاک آیت نازل که والذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد فکر مکوه واپس په دې بیت الله ته راولم فکر کوي دا مو وایي چې وطن بیا به نه راځم خامخا به دې راولم هېڅ فکر چې ونه کړي او اتکاله پس رسول الله مبارک راغی مکه فتح شوه او چې مکه فتح شوه اقه چلې وکړه وی ورشه عثمان راولې چې عثمان راغی اشاره یې ورته وکړې دې خوا راشه وی راکړه چابي وی ها واله وایه که نه عثمانه د مکې چې هجرت مې کو دنه مې غوښتې وه که نه منت مې درته کړی و که نه او ما درته ونه وې مې یو وخت کې به درته اشارت کوم په منډه به یې راځغلی تا وې ته دومره غټې دعوې کې وشو هغه څه که نه هغه سر ښکته کړ لکه چابي لاړ حضور پاک بیت الله ته وردننه شو صحابو ته بوتان ته ټول روباسئ پکې مات کې بوتان پکې وغیرہ ته رامات کړل صفې ولیدله حضور پاک وردننه شو پکې مونځ وکړو بار وخت څومره ظلم دی ظالمانو دی کافرانو کړی څومره او دغه عثمان چابي نه ورکول او پیغمبر یې څونه ورټ او څونه بدې ورته ووې لیکن بیا الله قرآن شریف کې حکم را لېږي څه وایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها رسول الله مبارک ته وایي چې امانت خپل اهل ته واپس کړه د سړي زړه غواړي چې واپس کړه رسول الله مبارک الله تویل شو چې یا الله دا حکم بدل کا منسوخ کا د خو مال رخ پکړې زما په زړه کې داغ ودرولې دي بل چاله باور کم چابي دلنا نه الله وی ان الله یامرکم دا سه اړه کو چې پیغمبر په ګړو سو نه ویل شي
الله حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا چابي واپس کا ورتا حضور پاک عثمان دا وخت عثمان راشه ما خور ډېر درد دی خو الله وی واپس کا دا چابي والا واپس هغه کافر له چابي ورکړه او مشرک له واپس چابي ورکړه وی ها الله وی چې امانت خپل اهل ته واپس کا واخلا او دا به تر قیامت پورې ستا په بچو کې وی انعام ولا ورکا چې دا به تا نه رستم څوک نالي او تر قیامت پورې بچونه دا معلومه شو چې ستاله به خدای ډېر ژوند درکوي بچین وسی قیامت پورې بستانه سب قایمي ولا چابي الله پاک په دغه حکم هغه عثمان سره د ټول قوم د مسلمانانو کړل او تر نن پورې هغه چابي دغه په اولاد کې روانه ده